بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالی او ستړي مه شئ. ملګرو، په دې ننني کلاس کې به موږ تاسو ته متلونه کوو. موږ پښتانه چې په پښتو کې کم متلونه کوو هغه به زه تاسو ته په انګلیش کې هم زده کوم. ملګرو، کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ستاسو دپاره ډیر اهم دی. ځکه که موږ دا کلاس وکتو نو بیا موږ پښتانه چې په پښتو کې کم متلونه کوو هغه به بیا موږ په انګلیسي کې هم کولی شو. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاستئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. ورچو سرو ایز ان انکر. نیک عمل د لارې مل دی. که موږ وایو چې نیک عمل د لارې مل دی نو دا متل به موږ په انګلیش کې داسې وایو: ورچو سرو as an anchor. When at Rome, do as the Romans do. چرته چې اوسي په خوی به د هغو وسي. One devil is like the other. د غل ملګری غل وي. No rose is without thorn. ګل سره ازغی وي. Leave tomorrow till tomorrow. د سبا مړي به سبا خښو. که موږ وایو چې د سبا مړي به سبا خښو یا د سبا کارونه به سبا ته پرېږدو نو په انګلیش کې به موږ وایو لیو ټومارو ټل ټومارو. مین پروپوزز ګاډ ډسپوزز. د خدای او د بنده اراده یوه نه ده. ا فیګر امانګ د صفر. په ړندو کې چغر بادشاه وي. یعنې ړندو خو نظر کار نه کوي. که د یو کس یو سترګه چغره یو سترګې نه او یوې کار کوي نو بیا پکې هغه په ړندو کې هغه باچا وي. نو دا متل به موږ په انګلیش کې وایي ا فیګر امانګ د صفر. سلیپینګ از نتھنګ بټ ا شارټ ډیډ. وده په مثال د مړي دی. یعنی وده کس مثال داسې دی لکه یو مړی. نو په انګلیش کې به وایي سلیپینګ از نتھنګ بټ ا شارټ ډیډ. یوري برډ لایک هز اون نیسټ. خپل کور جنت دی. موږ بیا داسې هم ویلی شو چې خپل کور جنت دی. ایسٹ آر ویسٹ ہوم از د بیسٹ. ا ناډ از انف فار وایز. هوښیار له اشاره کافي ده. یعنې که یو کس هوښیار سمجدار او هغه ته یو کس اشاره وکړي چې دا کار وکړه نو په اشاره باندې هم پوهیدلی شي. نو که موږ وایو چې هوښیار له اشاره کافي ده نو په انګلیش کې به وایي ا ناډ از انف فار وایز. ا بلایند مین از نو جج آف کلر. خر د هیت په خوراک څه پوهیږي. ډیت ډیفاین د ډاکټر. د مرګ نه خلاصی نشته. یعنی هر انسان به مري. هیلت از ویلت. روغ صحت اختر دی. آل از فیر ان لو اینڈ وار. جنگ او محبت کی هر څه جایز دی. ایوری سور هیز اټ سالو. غر کو هر څومره لوی دی خو په سر یې لار ده. ډیسټن ډرام ساوند ویل. غر د لرې نه ښایسته ښکاري. هوپ سسټین لایف. دنیا په امید آباده ده. ډو ویل اینډ هیو ویل. ښه کوه بد نشته. هی از ټیچینګ ان اولډ وومن ټو ډانس. زړه خارو خبرې نشي زده کولی. پیشنس بیر ګوډ فروټ. د صبر میوه خوږه وي. ا ناډ ټو ا وایز اینډ ا راډ ټو ا فول. اصیل له اشارت او کم اصل له کوتک. سمال ویټ ګریټ بوسټ. وړه خوله غټې خبرې. لو بیګټس لو. د زړه نه زړه ته لار وي. ډیټس ډے از ډومز ډے. ځان دی نو جهان دی. مینی مین مینی ورډ. چې څومره خوله دومره خبرې. بس ډیزرو دین ډیزایر. اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې. ډو ناټ کرای بیفور د هرټ. د مرګ نه مخکې مه مره. ټو کیل ټو برډز with one stone. په یو غشي دوه ښکاره کول.
death is better than dishonor. د بېعزتۍ ژوند نه مرګ ښه دی. No smoke without fire. چې اوږه نه خوري بوی ترې نه ځي. Between the devil and deep sea. یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. Death keep no calendar. د مرګ نیټه نه ده معلومه. یعنی د مرګ هیڅ پته نه لګي. څه ټایم کې انسان له مرګ راشي نو مري. په انګلیش کې به موږ وایي death keep no calendar. Fried احتفال قبر له زوال دی. Too many cook spoil the broth. ډیرو قصابانو کې غوا مرداره وي. Rome was not built in a day. شړشم په تلي کې نه زرغونیږي. Self done is well done. خپله لاسه ګله لاسه. As the donkey so the Lord. چې څنګه خرګې هغسې بارګې. As you sow so shall you reap. چې څه کرې هغه به ریبې. Good mind good point. ښه کوه چې بد نه ویني. Out of the frying pan into the fire. د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. Out of sight out of might. څه لاس پناه څه غر پناه. Something is better than nothing. نشنه هر څه ښه دي. Money makes the margo. پیسه په غره کې هم لار وکاږي. یعنی موږ وایو چې پیسه په غره کې هم لار وکاږي نو په انګلیش کې به موږ وایو money makes the margo. A friend need is a friend indeed. یار خو هغه دی چې په سخته کې په کار شي. Blood is thicker than water. اوبه په ډانګ نه بیلیږي. A wise foe is better than a foolish friend. د کمعقل دوست نه هوښیار دښمن ښه دی. Union is strength. په اتفاق کې برکت دی. Why resorts to harsh words where sweet words succeed. چې په ګوړه مري زهرو ته یې اجت نشته. که موږ وایو چې مطلب یو کس یا یو څوک په ګوړه باندې مري نو زهرو ته یې اجت نشته. یا دا یو کار په دې ښه طریقه باندې کیږي نو په خرابه طریقه نه دی کول پکار. نو دا به موږ په انګلیش کې وایي why resort to harsh words where sweet words succeed. An open door tempt the saint. مفت شراب قاضي هم څکلي دي. He who has need must take the initiative. چمیار له هغه ځي چې پښې یې سوځي. One's own burden feels light. سترګې په بڼو نه درنیږي. که موږ وایو چې مړه دې شیز باندې ته نه درنیږي یا سترګې په بڼو نه درنیږي نو دا متل به موږ په انګلیش کې داسې کوو One's own burden feels light. Necessity is the mother of invention. حاجتمند په خټه اور لګوي. Once better twice shy. لوند په یو موږي دوه ځله تندک نه وهي. Barking dog seldom bite. چې کوم سپی ډېر غپي نو هغه چیچل نشي کولی. I talk of the chalk and you of the cheese. ډول وخم دې کوم ځای او غږیږي کوم ځای. د دې مطلب دا دی چې دا زه درته څه وایم او ته ترې کم مطلب ولې یا دا ته څه وې. نو په انګلیش کې به وایې I talk of the chalk and you of the cheese. Achieve the object without sustaining any loss. چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. The more the wealth the greater the worry. چې ډېرې مالي بدې حال وي. A burnt child dread the fire. د مار خوړلې د پړي نه هم ایریږي. یعنی کم کس چې مار خوړلی که نه هغه که بیا پړی مړی هم د شپې سیکي نو به ډایرکټ منډه کوي.
نو په انګلیش کې به وایي a burnt child greet the fire. د دې نه موږ پښتو کې دا مطلب هم اخیستی شو چې یو کس مطلب پیو سیزلی هغه بیا د شملې له هم پکې ورکړي. دا مطلب هم ترې موږ پښتو کې اخیستی شو. prevention is better than cure. نسل دارو نه یو فریز. it takes two to make a quarrel. فلق د یو لاس نه نه هیجي. cut your coat according to your cloth. د خپل صادر سره پهې غزول پکار دي. charity begins at home. اول ځان دی بیا جهان دی. اول به د ځان خیال ساتي بیا به د نورې دنیا خیال ساتي. adversity is followed by prosperity. سختۍ پسې راحت وي. یعنی انسان چې په ټول عمر کې سختي تیری دې له بیا خدای پاک یو داسې ټیم راولي چې هغه باندې بیا یو د راحت یو د ښه ژوند پرې راځي. نو adversity is followed by prosperity. موږ داسې هم ویلی شو adversity is followed by diversity. lesser things make room for greater one. چې میخي راشي نو د غواو ځای ورک شي. those who live in glass house should not throw stone at others. مکوه پچا چری وبشي پتا. if you want anything done well do it yourself. په پردي لاس مار وجل خم ښه نه دي. it is no use crying over spilt milk. تو کلي لاړې بیرته خولې له نه راځي. یعنی انسان چې کوم یو کار وکړي نو د هغې نه بعد هغه کار را واپس کیږي نه، نو بیا په دې باندې افسوس وغیره نه دی کول پکار. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته مختلف قسمه متلونه راوړي. یعنی موږ پښتانه چې په پښتو کې کم متلونه کوو هغه ما تاسو ته په انګلیش کې هم راوړي. ما भरपूर کوشش کړو چې څومره متلونه ما راجمع کولی شو هغه ما راجمع کړي دي او تاسو ته مې په دې کلاس کې ایکسپلین کړو. امید کوم ملګرو چې تاسو به د دې کلاس نه دا متلونه ډیر په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي. ملګرو که چېرته تاسو دا متلونه زده کړه نو تاسو بیا به د CSS PMS حوالې سم دا متلونه تاسو ته په کار راتلی شي. ملګرو همدا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو سره متلونه وکړو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. خپل ځان ډیر خیال ساتئ. الله پاک.